آزاد خان سلیمان خېل. آزاد خان سلیمان خېل د هوتکي دورې ډیر تکړه جنرال او خورا پیاوړی سیاستوالو چې و کریم خان ته یې ماته ورکړل، مګر بیا دواړه سره یو ځای سول او د کریم خان وکیل الرعایا سو. خو کله چې آزاد خان سلیمان خېل د نادر افشار څخه جلا سو، نو 15,000 سلیمان خېل ورسره ول. ډاکټر ګنډا سنگ وایي چې آزاد خان د نادر افشار یو ډیر زړور، سرسختی او رون اندی او خورا زیرک جنرال و. او کله چې نادر افشار ووژل سو، نو آزاد خان سلیمان خېل په آذربایجان کې پاچا سو. خو نن آذربایجان ځان ته آزاد هیواد دی. آزاد خان د سیدال خان ناصر او بابوجان بابی ډیر کلک ملګری وو. ګنډا سنگ وایي چې کله د آزاد خان قدرت مخ پر ځای کېدو سو او په ښکاره د عراق، خراسان او افغانستان د نیولو هڅه کوله او تلاش یې و چې احمدشاه باید خلاص شي، ځکه چې احمدشاه یې غاصب باله او په دې خیال کښې و چې پاچاهي د غرزۍ د قبیلې په یو مشر پورې اړه لري. او احمدشاه بابا ته یې وویل چې پارس دې شارق مرزا ته پرېښود او هندوستان دې د مرهټیانو څخه ونیوی او بیرته دې مرهټیانو ته ورپرېښود او سپېڅلې خلقه دې راوړل او بیرته دې بخارایانو ته ورپرېښودله. نو دلته هم پاچاهي د میرویس خان نیکه کورنۍ ته ورپرېږده. خو احمدشاه بابا دا ونه منله، دا ځکه چې هغو کسانو چې دی واک ته رسولی و هغوی نه منله. آزاد خان سلیمان خېل د نادر افشار تر سقوط وروسته په آذربایجان کښې 6 کاله پاچاهي کړې ده. آزاد خان د سیدال خان ناصر او بابوجان بابی سره په جنگ کښې د افغاني لښکرو سره پارس ته تللی دي. آزاد خان په تبریز کښې سکه یا ایکۍ سکوښتلې ده او هم یې په 1955 زیز یا عیسوي کال په اصفهان کښې سکه یا ایکۍ سکوښتلې ده چې بیلګې یې د اصفهان په لرغونتون کښې خوندي دي. دا و د آزاد خان سلیمان خېل لنډه پیژندګلوي او ډیره مننه.